د اسلام آباد پر وړاندې د کابل تازه ځپونکی اقدام. د افغانستان سکاره به له دې وروسته د پاکستان پر ځای ازبکستان ته صادریږي، خو په بدل کې یې نومولی هېواد څه رالیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په بلخ کې ځایي چارواکي وایي تر دې وروسته د افغانستان د ډبرو سکاره د پاکستان پر ځای ازبکستان ته صادریږي او نومولی هېواد به یې په بدل کې افغانستان ته سیمنټ ورکوي. په بلخ کې د والي ویان پر ایکس باندې لیکلي چې دا هوکړه د افغانستان خصوصي سکتور او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. دا په داسې مهال کې ده چې پاکستان له افغانستان څخه د ډبرو سکرو له لویو واردونکو هېوادونو څخه دی او دغه هېواد د برېښنا تولید او کارخونو د چلولو لپاره د ډبرو سکرو ته اړتیا لري. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د ښه کیفیت سکاره ورته د نورې نړۍ په پرتله په نیمه بیه تمامیږي. 2 کاله وړاندې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي و چې له افغانستان څخه باید د ډبرو سکاره پر پاکستاني روپیو وپیرل شي تر څو ډالر وسپمول شي او د روپیو ارزښت ورسره لوړ شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو د سکرو 80 بېلابېلې زیرمې شته چې دا مهال یوازې له 11 زیرمو استخراج روان دی. نومولی وزارت ډېروي د ډبرو سکرو په دې 11 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.